د علم پرانا چې منور دی نو استاز دی، مقام چې ډېر بر دی او لا بر دی نو استاز دی. استاد یو سمندر دی، شاړې ځمکې پې سیراب شي، مدام چې عزتمن او معتبر دی نو استاد دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو کتونکو حبیب الله همدرد یم. تاسو ګورئ انډس نیوز نیټورک. کتونکو کوزه درشخیله ده او په کوزه درشخیله کې ولاړ یو او نن دغه پروګرام تاسو سره جوړو. تاسو ته معلومه شي چې نن د کوزه درشخیله د یو ډېر مخلص او ایماندار استاد شهریار خان چې په ښکلې خانې ټول کله پېژني، نن د هغې ریټایرمنټ و او د هغوی چې د ګورمنټ پرایمري سکول خښتو سره په دغه وروستۍ کې کومه د 7 کالو هغه رشته و، هغه تعلق او هغه ډیوټي و، هغه نن سرته ورسېده. ډېر درانه خلک راغلي وو. د خښتو سکول کې خلکو ډېره مینه ورته ورکړه، ګلونه هارونه یې ور په غاړه کړل او هغه پروګرام به تاسو په انډس نیوز نیټورک کتلی وي چې ډېر ښایسته پروګرام و. بلا مینه بلا عزت خلکو ورته ورکړو. د هغې حجرې ته رالو، ډېره ښایسته روټۍ وه. ټولو ملګري نور هم حاضر وو، د هغه ځای نه چې کوم ملګري راغلي وو هغه هم حاضر وو. دلته هم خلک وو. ومې غوښتل چې دوه خبرې وکړمه او دا هغې ته ډالۍ شي او د یو یادګار په توګه د انډس نیوز نیټورک په شیشه محفوظ شي. زموږ ډېر عزتمند د ګورمنټ هایر سیکنډري سکول بری درشخیلې پرنسپل صاحب شوکت علي صاحب زموږ سره موجود دی. د هغې سره دوه خبرې اول د هغې نه به سټارټلو. یقینا زموږ د ټول کمیونټي ایجوکیشن کمیونټي چې دا یا مطلب دا نور کوم کلي خلک راغلي وو، یو ډېر ښکلی پروګرام یې منعقد کړی و. موږ ډېر زیات لکه دا پروګرام انجوای کو او د افسوس خبره ده چې شهریار خان زموږ نه ریټایر شو. زموږ یو خوږ ملګری و. یقینا انشاءالله دی به زموږ سره وختن په وختن راځي، به زموږ سره مرسته کوي، خپل علم به زموږ سره شیر کوي او موږ ډېر زیات مشکور یو ده چې د خپل کلي کې بیا هم یو د روټۍ ښایسته پروګرام یې وکړو. الله دې د ښاد لري، آباد لري او زموږ څومره دعاګانې انشاءالله که خیر موږ به د سره هر ټایم ولاړ یو، موږ به د سپورټ کوو. شهریار خان کمی به د ډېر وخته پورې موږ محسوسو، دغه سکول به محسوسوي. یو بهترین استاد زموږ نه جدا شو، خو الله تعالی دې دله ژوند او صحت ورکړي. او زه به یو شعر په ژبه دته ډالۍ کړمه، یو څو لفظونه. د تعلیم لړ کې ډېر بې شمېره اتلان راغلي، د دې اتل د خدمتونو څه جواب نشته. نو شهریار خان یو بهترین ټیچر چې واړه پې مین، کمیونټي پې مینه، زموږ په اړه کې ډېر لوی سوری وکړو. خو الله دې دا شهریار خان د بقایا ژوند چې دی دا د راحت تیر کړي او الله دې دله ډېر ژوند ورکړي. شهریار خان یو ډېر ښه انسان دی. د سکول حواله خو د ملګرو خبرې وکړې، ټولو په دغه باندې بحث وکړو. زه به د یو خاصیت بل بیان کړم چې په لاره وله کې په عام ولس کې چې په لاره به روان وو نو همیشه به د خندا شینو او د لوی سره لوی، د واړه سره واړه وړوکی. دا یو غټ خاصیت دی. ځکه موږ بهر د سکول نه علاوه خبره زه دا کوم یو ښه انسان او دا وخت خو ژوند دی روان دی. دغه به د قسمت کې وه چې دغه ټیم یې پوره شو او د خوشحالۍ خبره ده چې په خپل ژوندانه خپل پراسیز او خپله دغه سړی سرته ورسوي او زموږ به دعاګانې چې الله تعالی دا بقایا ژوند د خوشحالو کې سره زموږ. شهریار خان دا زما همزولی دی. مونږ ټول عمر یو ځای دی، زموږ کلاس پیروم دی، په دې محله کې پاتې شوي یو، محله کې لوی شوي او زموږ ټول غم خادي دا یوه ده. مونږ د ده په کردار باندې فخر کوو. شهریار خان ډېر بهترین ډیوټیفل او ډېر ښه انسان دی او خپله ډیوټي ډېر په ښه انداز کې سرته ورسوله. مونږ ورته هم دعاګانې کوو او دی مونږ ته دعا کوي الله دې روغ جوړ او خوشحاله ساتي، الله دې ښه لري. استاد دپاره ډېر لوی د فخر خبره بله نشته دی چې نبی علیه السلام فرمایي چې زه معلم را لېږلی شوی یم. دا د استاد دپاره د فخر دی نه غټه خبره بل نشته. او شهریار خان غوښتي دی چې مونږ ورسره څومره پورې ناسته ولاړه شوې ده، د کردار او د گفتار سړی دی، د کار سړی دی. داسې زړی چې لکه بعضې هسې وخت پاس کولو والا خلک وي، بعضې خلک داسې چې هغه په خپل کار سره ډیوټډ خلک وي. دا هغه خلکو کې دی چې اخلاقي لحاظ سره او په ډیوټۍ لحاظ سره، په هر لحاظ سره په کلي ولس کې یو بااثره او باعزته شخصیت دی. الله دې ښاد آباد لري. او دا د خوشحالۍ خبره دی چې شکر دی چې په دې دور کې په حیا عزت کې په پرده کې له ریټایرمنټ یې واغېستو. دا شکر دی. روغ سره الله دې خوشحاله لري، الله دې آباد لري. والا دا زما او د خو ډېره غټه مرګتیا تېره شوې، تقریبا 195 نه ما د په دغه
برطانیې نه بره دغه ځای کې دی په بادر بانډه کې وزه په جانا کې وم نو موږ ما ور دا سفر به یو ځای د دې ځینواله او دغه ځای پورې دا تګ راتګ یو ځای هغه ملګرتیا وه په 2013 کې دی بیا خښتو سکول ته راغی او 2017 کې زه رالم دا وخت نه زموږ دا ملګرتیا ډېره خوږه ملګرتیا وه د هغې اهم وجه دا دونه وخت زموږ وشو چې د انسان په دې درمیان کې د یو بل سره دا اوچ نیچ راځي نو شهریار خان پاره خبره پیل کړلی او بلکې کشران هم په اعتماد کې اغستې د هغو سره هم ښه دغه کړلی او زه خو ملګری وم ما خو ډېر څه ویلي زه خو اوس هم دغه خبره معافي غواړم خو ما به ډېر څه ویلي خو د به نظر انداز کړي ډېر خوږ سړی د جرګو د مرکو سړی دی شهریار خان داسې ورو ورو که نه چې لکه دی په هر څه باندې پوره و که نه د ده موږ ته کمی محسوسېږي او موږ ته په دې باندې له خفګان هېڅ ټایمه پورې خو بس الله پاک دې دی خوشحاله لري چې د په خوشحالۍ باندې او په روغ صورت باندې خپله ډیوټي سر ته ورسوله نو د ده په دغه هم خوشحاله وي خو لکه د دغه کمی موږ ته به ډېر زیات محسوسېږي ځکه ده چې به کومه ذمواري قبلوله په سکول کې نه هغه به بل چا نه شوه قبلولی خو د ګران نه ګران کار به او ادب دا به انشاءالله خدای پاک به کوي سپي کار مه کوئ که نه جي نو موږ پرې ډېر زیات ډاډ وو نو الله دې خوشحاله کړي بس دعا به ورته کوو جي او جي د ښکلي خان یوازې د سکوله پورې محدود نه بل زمون د کوزې درشیلي کې چې څومره هم زمون د چم گاونډ د محلې یا څومره مسایل دلته کې راځي نو په هغې کې په جرګه کې اول په سر باندې دي ناستي نو یوازې د سکوله پورې دومره اثر نه دي او موږ به نور څه نه شو ویلی مشرانو ډېرې خبرې وکړې خو دعا به ورته کوو چې الله تعالی دې تل عمر داسې په صحت باندې روغ ساتي چې د دې قوم او د دې کلي خدمت کوي دا تاسو په ریټایرمنټ خوشاله چې اوس په جرګې مرکې کې ناست اوس به بهانه نه وي که څنګه نه چې نه د هغې اول یې هم کړي دي ځکه ډیوټۍ نه چې به راغی ډیوټي پول کس دی نو چې ډیوټۍ نه به راغی نو بیا به په دې جرګو وغیره په دې کې ګرځېدو جي د خښتو په سکول کې کم ټیم ورک چې دی که نه جي هغو خپل دونه انتهایي کوشش کوي چې د هغې هغه وسیله تاسو ته معلومه شوه چې فسټ سیکنډ او تھرډ پوزیشن یې واغسته او دغې خلکو زموږ زما سره به ذات خود ډېره مینه کړله د کلي خلکو زموږ د ټیم ورک د استادانو کشرانو د مولوي صاحب زما ډېر قدرمند دی زموږ پرنسپل صاحب لکه د های سکول دغه خو زموږ چې کله تللي وو نو زموږ ډېر قدر کړلی الله دې قدر وکړي د نور استادانو صاحبانو مشرانو الله دې قدر وکړي او دا خو د دې دغه دا کومه چې نن خلکو ته د رزلټ معلوم شو چې درې په دې سرکل کې اته سکولونه دي او په هغو کې دې پوزیشن واغست دا ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې څنګه دغه استادانو ووایي چې د خښتو سکول د ښکلي خان دغه کمی به هغې محسوسۍ خو ورسره بیا دا شکر هم ادا کوو چې په روغ صحت روغه سټه چې دغه دومره ګران ډیوټي دغه دومره ګران فرض خپل سر ته ورسول شي نو دغه هم یو ډیره د خوشحالۍ خبره ده هم د دې سره خپل کوربه حبیب الله همدرد او کیمرمین امان الله ته ورکوي اجازت